څوک زما مرغټۍ ته لاس راسي او ملما مرۍ ته وایي نو خدای ګواه ده چې په خیلخانه یې وربل که نه ماما غرق شومه داسې دي ستا مشران څوک نه مني ستا کلتور څوک نه مني د خان نه ګیله ده د ملا نه ګیله ده د ملک نه ګیله ده د فوج نه ګیله ده د حکومت زما په مورنۍ ژبه ننګونه کوئ د هغې پالنه کوئ د هغې ساتنه کوئ ماله دا لویه ذات زما و دې جذبې بیا ویښې کړې شړنګ د بنګلور چې له ګودره خور شو ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو میلمنو او کوربنو سلامونه او عزتونه ټولو ملګرو خوشحاله و نو دي ټولنې له سورج صاحب له د هغو ملګرو له مبارکي ورکړه زه هم دغه روایت کوم او مبارکي ورته ورکوم او د ستایلو خبره ځکه ده چې لس کاله یو شی په پښتنو کې چلول ډېر ګران کار دی خو دي صادقان دي او خلک ورسره صادقان دي زه ورته بیا هم سلام کوم او مبارکي ورله ورکوم زما باره کې هغې د پرزونې خبره وکړه ما دپاره وروره تاسو د میډال په ځای د سرو زرو په ځای تاسو ما دپاره ملغلرې هم یې او تاسو یاقوت هم یې تاسو اړه ما پکار ده تاسو مینه زما پکار ده تاسو زما په مورنۍ ژبه ننګونه کوئ د هغې پالنه کوئ د هغې ساتنه کوئ ماله دا لوی اعزاز ده تاسو دې خدای خوشحاله کړي اوس خبره دا ده وروڼو چې زمونږ ډېرې ستغې ستونزې دي په هغې کې دا ده چې ستا ژبه څوک نه مني تا په نصاب کې څوک نه پرېږدي ستا مشران څوک نه مني ستا کلتور څوک نه مني تا تاریخ څوک نه مني او ستا نه په وچ کلک زور ستا وسایل تختی ما په یو ځای کې که تاسو اشیاء کتلی د بونو په غټه جرګه کې ما خبره کړې وه چې راځئ ملګرو په ګیلو نه کېږي تاسو ټول دا ګیله وکړه چې یاره د خان نه ګیله ده د ملا نه ګیله ده د ملک نه ګیله ده د فوج نه ګیله ده د حکومت نه ګیله ده نو دا موږ خدای پاک ګیلو له پیدا کړي دا ګیلې تاسو ما پوه کړئ نن که نه چې دا به موږ د ساده پورې کوو زما اووه میاشتې کم اتیا کاله عمر دی په دې کې خو دا ټول عمر زما په دې ګیلو کې تېر شو نو لاس پاچول غواړي او پاڅون به غواړي او که نه ماما غرق شومه داسې دي موږ څوک راني ته نه لمسو بربادۍ ته نه لمسو خو چې څوک زما مرغټۍ ته لاس راسي او ملما مرۍ ته وایي نو خدای ګواه ده چې په خیلخانه یې وربل کړم زه خو د هر چا لکه څومره د خپلې تور سره احترام کوم دومره د بل کوم څومره د خپلې ژبې او د خپلو وسایلو د خپلو مشرانو خیال ساتم احترام کوم دونه د بل کوم نو دا بل ولې ما چا کوي نو ته بوډۍ غزوې په هېڅ کې نه کور موږ دا تاله څه د دغه کټي راوړي موږ هلته لاړ شئ د هغو نه تپوس کوې ماما تاسو موږ منئ د دې وطن خلک ومنئ هغه به وایي نه ښه ماما السلام علیکم موږ به ځان له بله لار وګورو هغه به و چې او تاسو خو زمونږ خلک یې او وروڼه یې او دا وروره غروري دې په تندر وله خو یو کار وکړه که ته ما منې نه ما به د واړه تکبیرونو سره منې که مې نه منې نو لا اله الا الله زه خپله جغرافیه نه در کوم زما څه نه لوبه دا کېږي داسې د ښځو ویرو جوړ کړی کله په شعر کې او کله هسې او کله په یو وخت او کله په دوه وخت دا څه دي د دې سوال شته ما ته ووایه تاسو ښکلې شاعري ما واورېده او د مټې خلک په شاعرۍ کې هسې هم ډېر تکړه دی یوازې په ایمان یې وایه هغه بره څه دی هغه چوک چې دی په هغه ځای کې نو ګوالیرۍ کې چې کوم څه چل شوی و بیا د افضل خان لالا دلې په کلي کې چې کوم شوی و بل ځای چې شوی تاسو کوم دی وایي ګوره زمونږ به چار نه کېږي چې ګولۍ ته لاس ونیسو زمونږ به چار نه کېږي چې د چا په ګریوان کې لاس واچو دا چار مې هم نه کېږي چې بېرته ترې کښېنم